د نوموړي پر وینا د افغان جرمن آر پروژې له لارې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې او لغمان کې 8000 کورنیو ته د برېښنا ورکول، د اوکریني کمپنۍ په مرسته د درونټې د لومړي توربین تخنیکي ستونزې حلول، د 20 میلیونو افغانیو په لګښت د درونټې د برېښنا کوډ د بیا رغونې د چارو پیل او ننګرهار ته لارغندي څخه د 300 میګاواټ وارداتي برېښنا پروژه پیلول هغه څه دي چې پر وینا یې تیرو 2 میاشتو کې د ختیځې حوزې د برېښنا ریاست لوی لاسته راوړنې بللی شو. د مانوګي بند چې 2.1 میګاواټه ظرفیت لري، 90% دا پروژه تکمیل شوې په کونړ کې. 2.1 میګاواټ 90% تکمیله شوې ده، 10% نوره پاتې ده. د 220 کیلو ولټه انتقالي لاین ننګرهار ته چې ما اشاره وکړه، د ارغندې نه جلال آباد پورې 220 پر 20 سب سټیشن په کونړ کې دې لپاره جوړ شو، ځمکه یې آماده شوه، تخنیکی چارې جریان لري، یعنی د دغه لاین نه به په حدود د 20 میګاواټه برق کونړ ته موږ ورکوو. د ښاغلي صبا پر وینا چې په نږدې راتلونکي هم په ختیځ کې د برېښنا په برخه کې سترې پروژې په پلان کې لري چې ډېر ژر به یې کار عملاً پیل شي. نو 40 میګاواټه سولر، د 300 میګاواټه انتقالي لاین د ارغندې او جلال آباد، 45 میګاواټه د کامې بند، دا هغه نقطې ما تاسو ته یاد کړې. نوموړی زیاتوي چې د جلال آباد ښار د برېښنا پرچاوۍ لامل د اوبو ذخیرې کموالی دی او پر وینا یې چې ښاریان باید یا د ستونزې ته په کتو له حوصلې کار واخلي. من خوشبختانه په څو ورځو مخکې په کابل کې د دې مشکل د رفع لپاره یو جدي پروګرام جوړ کړ. هغه دا چې نوي او جدید ترانسفارمرونه چې هغه د لوړ ظرفیت کولی شي ودانې پیشنهاد کړل او ډېر نږدې به دا راسي تر څو وکولی شو چې د ننګرهار موږ اکثرا د اضافه بارۍ سیستم د اوسنۍ شبکه چې کومه اضافه باره ده د 9 میاشتو 10 میاشتو نه را په دې خواته دا باید له منځه ویسو. له بل لوري یو شمېر ښاریان د یاد ریاست تازه څرګندونې هیله بښونکي ګڼي، خو ځینې ننګونو ته په کتو یې د عملي کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. اوس زیاتره په همدا خپله د مامورین دوی خپله کمیشنکاري کوي په دې ریاست کې، هر مامور ځان ته برق تیر کړی ده، برق بیا دوی خو تیر کړی ده، د نورو ساحو ته هم دا برقونه ورکړي دي، برقونه یې خرڅ کړي دي، په مارکیټونو باندې فری لینونه ورته لګولي دي. برحاله موږ لیدلي دي که چیرې د برېښنا مسله د مافیایي کړیو له منګلو څخه خلاص نشي، کابل د مشرقي سره د مور او مری سلوک پرې نږدي او په کابل کې د ننګرهار او د مشرقي مشران دغه ټکي ته اساسي توجه ونه کړي او دې کار ته کار ونه وایي، زه فکر نه کوم چې د رئیس صاحب دغه کومې هیلې چې دي دا تطبیق شي. یو تعداد زورور یا جنګ سالاران ورته وایي یا زورواکي ورته وایي یا چارواکي ورته وایي، دوی تر اوسه پورې د برق د بیل څخه پورولي دي او هغه خپل د بیلونه حکومت ته نه تاویلی. د دې په خوا کې موږ او تاسو ګورو چې په مختلفو شکلونو باندې نور دغه زورواکي حاکم دي. زموږ هیله او غوښتنه د محلي ادارې نه دا ده چې د دغې مافیایي کړۍ په وړاندې باندې د برېښنا د شرکت د کارکوونکو تر شا ودرېږي. هیله دې نه وي چې د جلال آباد ښار د برېښنا پرچاوۍ ستونزه هغه څه دي چې د دې ښار اوسیدونکي د تیرو 15 کلونو را په دې خوا له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.